بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د ټول نه مخکې خدا چې ډمان ډمانی که هغې له مونږه هر څه قسمه ښه رنګ ورکو خو بیا هم ډم ډم وي او د هغې کم حقیقت چې دی نو هغه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیمه. د ګلپاڼې باره کې کم خلک چې زیات دا وایي چې آیا ګلپاڼه یو پاکیزه جینۍ ده او د هغې داسې غلطه ویډیو نشته، د هغې بل داسې د ډانس ویډیو نشته. زه هم د یو ملګري سره ناست وم نو هغې سره ما هم داسې بحث کوو نو هغه ما ته وایي چې آیا د نور کم ډمان چې دي نو د هغه ویډیوګانې داسې شته، خو ګلپاڼه یو داسې پاکیزه جینۍ ده او یو داسې شریفه چې د دې داسې غلطه ویډیو نشته. زه هم ډېر زیات کنفیوز شوم چې آیا یو ډم به وي او د هغې به هم داسې غلطه ویډیو نه وي، یعنې د ډانس ویډیو نورې خو لا پرېږده خو د ډانس ویډیو خو نن سبا چې کم ډمان دي او بل که مونږ ټیک ټاک ته وګورو نو هغې خو د هر سړي نه ډم جوړ کړی دی. زه هم رالم دغسې کم ټیک ټاک ته ما هغه آن کو د ګلپاڼې کم اکاونټ چې دی هغه ما راواړو چې آیا واقعي د دې داسې ویډیو شته او که نه. نو کله چې ما وکاته نو د ګلپاڼې کوم د ډانس ویډیو هغه په ټیک ټاک باندې ډېرې زیاتې پرتې وي. تاسو کتلی هم شئ په سکرین باندې چې کوم قسم ویډیو هغه ډانس دا کوي که نه. بیا چې کله ما هغه ویډیو خپل ملګري ته سینډ کړه چې آیا وګوره کومه ویډیو چې تا یادوله چې آیا د ګلپاڼې ویډیو هغه په ټیک ټاک باندې نشته او د ډانس ویډیو نشته، نو ما ویل دا وګوره. نو کله چې هغه وکتې او هغه هم پوه شو نو بیا کوم د هغې د مخ کوم ریاکشن چې نو هغه هم دارنګې و. د ویډیو مطلب زما بل څه نه دی، خو ویډیو صرف او صرف د هغه کسانو دپاره ده کوم چې وایي چې یو کس به ډم وي او د هغې به د ډانس ویډیو نه وي. ګلپاڼه یو شریفه جینۍ ده او د دې ډانس ویډیو نشته، نو هغې دپاره کوم دی دا ثبوت دی. تاسو په سکرین کتی شئ چې آیا د ګلپاڼې د ډانس ویډیو شته او که نه. یعنې ډم ډم وي هغه که ته هر څومره د هغې صفت وکړې ته یې ښه کړې خو هغه بیا هم ډم وي.